یو واقعه به ذکر کما ناشنا واقعه ده یو عالم دی سعید ابن المسیب رحمه الله دا یو بهترین تابعی دی سید التابعین د تویل کیږي د تابعین سردار د په درس کې یو شاګرد کې ناسته ابو وداع رحمه الله یو څو ورځې دا غایب شو رانغه درس لا دا وای زما خزم مړه او دا غي په خخولو په دې تعزیت او دې کړه یو څو ورځې پاتې شو له درس لا نه لمو چې کله وای د سعید ابن المسیب رحمه الله درس لرالما وای درس په اخره کې ما ته ویل چې ابو وداع ولی ورکوي وای ما ته ویل چې شیخ صاحب زما اهل او پات شوی او د کور والا خزم او پات شوی او پاغي کې زبندوما ځکه درس وزګار نشم وای ما ته ویل چې زه دې ولې نه خبره ولا ما چې موږ هم درغلي وې و چې کله زه پاتېدلم ما ته ویلې چې بل خزه کې او کني کې وای ما وته ویلې چې شیخ صاحب مال به څوک لور راکې زه خو صرف د 2 درهم مالک ما یاد دریو او نور ما څه نشته څوک مال لور راکې وای کزه د څه کار وکم ته کې وای او وای سیدا نو یې زړه خوشاله شوم او ما ویل چې د خوشالۍ نه زه وسو کما روته لما کور تر عالم په دغه ورځ باندې زرو جوما ما خام ټیمو ما د مونږ کو زه ډوډۍ تکې ناستلم چې زه روزه ما تکما وای نه زه دروازه وټکېدل او ما ویل چې من دق الباب دروازه چا وټکولا وای غږ وکړ چې سعید ما په هر انسان کې سوچو کړه داخلي کې چې دلته سعید نشته الا سعید ابن المسیب مگر سعید ابن المسیب رحمه الله ده هغه سعید نور د نوم د چا سعید نشته چې دا وڅوکي وای چې زه وروتلم فاذا هو الشيخ ناصب زما استاد ولاړو شیخ صاحب ولاړو وای ما وته ویلې چې ما پس به جواب کړی زما درغله ته ولې رااله نو ما ته ویلې چې زه لایق په دې معنی چې زه تراشم وای به ما وته ویلې چې څه امر راته کې څه خدمت وکما وای ما ته ویلې چې ته یو ځواني او تا نه خزه او پات شوې ده او ما دا بده وګڼل چې یو ځوان دی ځان لشپو کی ما دا خپل لور تعالی راوسته ده چې پام وکړه د دې سوري شاده سم د پسې د لور ولاړه او د لور راوسته و لور عالم وا باچا به جرګي کوي خپل زله غختله هلي کې ناغله ورنکلا چې تعالی نظر کوم تر دې پورې چې والي به او خړل هلي کې دې طالب العلم غریب سړی په خپل راوسته شاګرد ودا نو په دې کې زه ایران شوم وای دې د خپل لور په دې دروازه باندې را دنه کوله ایسدا لور وای د حیا د وجنې سره وګرځیدل وای او دا من استلان ما خام ټیم وای زه خپل چته وختل مده کور د کلی ولاته مې غږ وکړ چې زه چل وشه چې تاسو راشي چې کله رال کلی خلکو چې چل ما ویل چې شیخ صاحب سعید ابن المسیب ما خپل لور راغله وای امور مې خبر شو مور مې رااله ما ته ویلې چې وجهي من وجهك حرام زما مخبت استاد محنه حرام دي ته نه ګورم تر دې پورې چې درې ورځې به صبر وکي تر دې پورې چې زدا برابر کما سامان وغیرہ ولوالما وای دا غین رستا چې کله ما د دې سره نکاح وکړو کله دا ما ولیدله وای فاذا هي اجمل النساء په ټولو زنانو کې خیسته زنانه داوا او احفظهم لكتاب الله د الله د کتاب حافظ وا کتاب یزدو او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې خ عالم وا زکه د شیخ لور ودا او د خاون د حق پیجاندون کی وا وای دسه لوري ما تراکله وای زه یو مېش په کور کیوما نو سعید ابن المسیب رحمه الله زما ته پوسوک او نه زخواله ورنم وای چې کله یو مېش بعد ورلم درس تکینا سم ما خبرې نه کولې و چې کله درس ختم شو نور ټول خلک وتل وای زه پاتې شم ما ته ویلې چې ابو وداع عامل منی څنګه ما ته ویلې چې شیخ صاحب خمیل مده د دو سره مینه کوي د دشمن سره بغض کوي وای به مې ته ویلې چې د خاون حق پیژنې او دا صفات مو ذکر کړل